خبر له امریکا سره ملګرتیا پاکستانی پلای واشنگټن کې د نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. پاکستان له امریکا سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دی. د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پلاوی بوټو امریکا ته تللی دی او هلته یې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره کتلی دي. په دې لیدنه کې پر بیلو دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو خبرې شوې دي. بوټو وایي چې امریکا ورسره اقتصادي همکاري ژمنه کړې ده او ویلي دي چې پاکستاني او امریکایي سوداګر په خپلو کې د ګډو سوداګرو لپاره هڅه کوي او امریکا همدا راز له پاکستان سره د خړو اوبو او ځینو نور مواردو په برخه کې مرسته ژمنه کړې ده. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.